فقط یو څو منټه وروسته دا دی 20 منټه وروسته الحمدلله د منصور د کور کې مې درته خبره کړې وه چې چالاکي د سړی له ده زده کړي چې څنګه را پرېوتلو ما ته دلته غوږ ته راغی چې دې راته ویلې دلته دوکان دی همدا ولک جوړ بل دې څه شی ویلي دوکان دی یو 100 روپۍ پاتې یې څه ویلې یو 15,000 وایي که دا کور دی 15,000 پاتې دلته دوکان دی ښه د دوکان وایي که راته جوړ کړې نو ما دلته لاړ شه زه ته د دوکان ته لاړ شه چراغ ته خلاص که دا دوکان دی تاسو ګورئ بسم الله که وایي دا دوکان دی که دا راله لږ جوړ کړې او د یو 15,000 روپۍ که د کور نه پاتې او خبر نه دی چې کور کې خو نور هم سره ښه دا دوکان دی هېڅ هم نشته غواړئ چې منصور خان په دې چوکۍ کینې کېده او شوکیس کې هم شیان ایښي او دا المارۍ ډکې سي راځئ دا اوس د منصور خان دا ارمان هم پوره کړو کور یې جوړ سو نو څه شی به خوري څه به کوې دا دوکان به ورته جوړ کړو سمه ده ته غواړې جاري صدقه کې برخه واخلې وټساپ نمبر باندې رابطه وکړه او تقریبا 15,000 افغانۍ راولېږم دا اوس دوکان هر څه برابر دي 15,000 افغانۍ باندې انشاءالله ورته موږ ډکو غواړې برخه واخلې بسم الله که صحیح ده زه به اوس څه وکړم یو د 15,000 افغانیو به یو څه ورته راوړم سمه ده فقط یو 100 منټه وروسته دا دی 20 منټه وروسته الحمدلله هغه چې سره څنګه وعده سره کړو چې 15,000 افغانیو سودا موږ راوړه پکې کیم خو ده اوس تقریبا 20,000 افغانیو ته نور اړتیا در څو پورې د دوکان یې مکمل ډک کړو کم د اړتیا توکي هغه ټول ورته راوړو وای شو هغې نه وروسته دا سړی ورته منظمه راځي او خپل دوکان خلاصوي څنګه خوښ و نور خو څه نه غواړې چې موږ روان شو بیا خو رامنډه نه وهې ښه ده ماشاءالله تکړه هلک دی ښه راځئ د دا امید او ارزو او هیله به پوره کوله خیره کور وشو دوکان سیستم ورته هم جوړ شي او بس بیا به ترې نو خدای په اماني وخلو نور تکړه دی او تاسو که هم غواړئ په دغه صدقه کې برخه واخلئ وټساپ نمبر ښکاري آنلاین مرستو لپاره لینک د منصور غوندې نور ماشومان هم شته د سرپرست هغې لپاره هم د کار زمینه مساعده وو انشاءالله که غواړئ نو په دې وټساپ نمبر بسم الله که موږ سره او موږ انشاءالله مخ ته ډېره مننه الله مو خوشحال لره السلام علیکم ورحمتالله